حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه بصوت القرآن د خپرونې معززو برخوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې رکوع کې او را روانه رکوع کې الله تبارک وتعالی یو مشهوره واقعه چې د موږ تاسې مؤمنانو په منځ کې ډیره مشهوره ده، اورېدلي م دي، علماء کرامو په کراتو مراتو بحث راته پې باندې کړی. هغه واقعه بیانیږي چې د موسی علیه الصلاة وسلام او د خپل قوم ترمنځ پیښه سوې ده، بني اسرائیلو. یو څوک راولاړ سو، په خپلو رشته دارانو کې مالدار انسان و، هغه یې قتل کو. نو هغه قتل کوونکو اوازه خپره کړه چې دا قتل چا د موږ دښمنانو کړی ده، او مقصود د دوی دا و چې هغه مال په میراث باندې ورته پاته سي. منتها هغه خبره کې ډیره شخړه او لانجه و، مشکلات جوړ سو. نو بیا قوم ټول جمع سو، حضرت موسی علیه السلام ته راغلل او مطالبه یې وکړه چې موږ دغه مشکل را حل کړه. د الله له طرفه وحی راغله چې دغه انسانان به یو غوا حلالوي او د دغه غوا یوه حصه به راخلي، دغه مړي سره به یې لګوي د غوښې، او مړی به ژوندی کېږي، هغه به خپل حال ښیي او خپل قاتل به معلوموي. خو دلته د بني اسرائیلو چې کوم لالچ و، دغه لالچ بیان و ذکر الله تبارک وتعالی کوي، او زه به یې تحت لفظ ترجمه په مختصر ډول باندې درته کوم، تاسې را سره متوجه اوسئ. الله تبارک وتعالی فرمایي وإذ در یاد کوي هغه وخت، یا هر انسان، هر یادونکي، هر تفکر و فکر لرونکي انسان در یاد که هغه وخت قال موسی لقومه، چې وویل موسی علیه السلام قوم خپل ته ان الله یأمرکم، بېشکه الله جل جلاله یأمرکم امر کوي تاسې ته ان تذبحو، چې حلاله کوي تاسې بقرة بقره، یوه غوا له غواګانو تاسې حلاله کوي. دغه د بقرې لفظ دلته راغلی، د دغه ټول صورت نوم په نام د دغه جز سره داسې لفظ د بقرې ذکر سوی او په یو مهمه واقعه کې ذکر سوی. نو دغه صورت ته صورت بقره ویل کیږي، بقره غوا ته وایي. موسی علیه السلام ورته وویل چې تاسې یوه غوا حلاله کوئ او ترتیب یې وروښو چې بیا به هغه مړی ژوندی سي، هغه به بیا خپل قاتل معلوم کړي. قالو، بني اسرائیلو وویل اتتخذنا هزوا، ایا نیسې موږه مسخره، ته په موږ ملنډې وهې. قال، وویل موسی علیه السلام اعوذ بالله، پناه غواړم په الله، ان اکون، چې یم د زه من الجاهلین، له جاهلانو. ملنډې وهل او په نورو رشخند وهل دا خو د جاهلانو کار ده. له دې آیت څخه مفسرین کرام فرمایي چې ملنډې وهل او رشخند وهل په نورو خلقو باندې دا د جهالت علامت ده، نه د عقلانیت. قالو، دوی وویل ادعو لنا، وغواړه موږ ته ربک، الرب خپله، یبین لنا، چې بیان کې موږ ته ما هیه، څه عمر به یي د دې غوا، دا به په کوم عمر یي. مفسرین کرام وایي دا یوه خبره وکړو چې که بني اسرائیلو دغه کنجکاوي او موشیګافي نه کولای، او په هغه اول قول د موسی علیه السلام و، په اوله وحی چې موسی علیه السلام ته سوي وه، په هغه باندې اکتفا کړې وای او یوه غوا له غواوو یې حلاله کړې وای، چې هر رنګ وای، هر غوا وای، خو چې غوا وای هغه یې حلاله کړې وای، د دوی مشکل به ټول حل سوی و. خو چون د موسی علیه السلام په خبره کې دوی شکمن و، او دا خبره دوی ته په اوله کې یې وویل چې دا خو ته موږ په سخند کوې، ملنډې را باندې وهې. نو دغه شک و لجوجت د دوی دا د دې باعث شو چې په دوی باندې هغه غوا هم دومره ګرانه پرېوتله چې هغه ډېره نایابه غوا سوه، ځکه دوی به بار بار پوښتنې کولې چې دا به یې رنګ څه وړي، عمر به یې څه وړي، کار به کوي نه به یې کوي.
نو په دې واسطه باندې هغه الله پاک پسې ورسختوله ورتنګوله یې چې هغه فقط له یو یتیم مظلومه سره پاته وه موجودېده پیدا کېدله چې هغه کس د مور ډېر خدمت کړی و نو هغه بیا په دومره قیامت باندې ورته خرڅه سوه هغه غوا چې هغه د مور د خدمت په برکت باندې نو هغه له ټولو ضرورتونو له ټولو محتاجیو د هغې غوا په قیمت باندې خلاص سو دا که بني اسرائیلو دا کار نه وای کړی نو په یو مطلقې غوا باندې به دا کار خلاص سوی و دا مشکل به حل سوی و نو دوی پوښتنه وکړه چې دا غوا به څه وړي په کوم هغه باندې عمر باندې به یي عمر به یې څومره یي قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل انه بېشکه الله تبارک وتعالی یقول فرمایي انها بقرة چې دا غوا به داسې وغوایي لا فارغ ولا بکر نه به زړی نه به وړی چې نه به ډېره زړی او نه به په عمر کې ډېره تندۍ خوسه کوي عوانم بین ذلک درمیانه عمر به یي په مابین د دغه وړې او زړې کې ففعلوا ما تؤمرون نو وکئ تاسې هغه څه چې تاسې ته الله امر کوي نور زیادت لالچ مه کوئ قالو وویل بني اسرائیلو ادعو لنا وغواړه موږ ته ربک الرب خپله ان یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما لونها رنګ به یې څو وړي د دې غوا قال وویل موسی علیه السلام انه بېشکه الله تبارک وتعالی یقول فرمایي چې انها بقرة دا به نو داسې یو غوایي صفراء چې زیړه به یي فاقع تک زیړ به یي لونها رنګ د دې په دا زیړوالي کې به داسې تیز زیړي تسر الناظرین خوشحاله کوي به کتونکي چې کتونکی ورته ګوري نو هغه به لذت تر اخلي د هغې له هغه صفایي د رنګ د زیړوالي قالو وویل بني اسرائیلو ادعو لنا وغواړه موږ ته ربک الرب خپله یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما هیه څه قسم به یي دغه غوا په اعتبار د کار و د کسب و شغل و مشغلې سره په یوره به یي کولبه کوونکې به یي کار کوونکې به یي بارونه به وړي نه به یې وړي د هغه په باره کې هم موږ ته معلومات راکړه ان البقره بېشکه دغه بقره خو دغه غوا تشابه علینا مشتبه سوه په موږ باندې اوس یې موږ نسو پیدا کولی که شکمن یو ورته ودرېږو غوا ته بیا څوک خبره کې راوکړي چې دا خو کولبې کوي دا خو بار وړي دا خو برګه ده په دې کې دا ټاپی ده نو په موږ باندې اشتباه راله و انا ان شاء الله لمهتدون او بېشکه موږ ان شاء الله که وغواړي الله پاک خامخا هدایت مندونکي یو او موږ به دا غوا پیدا کو او په سمه باندې به برابر سو په دې اخیر کې وویل چې ان شاء الله که الله وغواړي خدای ته لږ متوجه سول قال وویل موسی علیه السلام انه یقول بېشکه الله جل جلاله فرمایي انها بقرة دا به داسې یو غوایي لا ذلول چې نه به یې رام او کارکوونکي او ذلیله به نه یي یعنې مقصد شوخه غوا به یي داسې ذلیل او کارکوونکې غوا به نه یي تثیر الارض چې هغه کولبه کوي ځمکه ولا تسقي الحرث او نه به اوبه کوي فصل و کښت مسلمة دا به روغه یي یعنې له عیبه چې به خالي یي لا شیة فیها نه به یې هېڅ داغ په هغې کې نه جسماني داغ نه د رنګ په لحاظ باندې کوم داغ قالو وویل بني اسرائیلو الآن جئت بالحق اوس دې راتله وکړو په حقه باندې اوس دې مکمله خبره موږ ته وکړه فذبحوها نو دوی وګرځېدل هغه غوا یې له یو مظلوم یتیمه سره پیدا کړه نو به یې حلاله کړه فذبحوها نو حلاله کړه دوی هغه غوا وما کادو یفعلون او نو نږدې دوی چې دا کار کړی وای یعنې دې کار ته دوی نږدې نه وو چې دا یې کړی وای ځکه چې دوی دا لالچونه په دې باندې دلالت کاوه چې دوی اصلا دا شیخ خبرې ته دا خبره زړه ته نه لوېدله چې غوا به حلالوو او د غوا په حلالېدا باندې به د موږ دغه لوی مشکل چې موږ بدي تپې باندې درېدلي یو دا مشکل به هم حل کېږي نو بني اسرائیل دغسې لالچان وو د الله له دینه سره لالچ کول د الله له دینه سره موشګافي کول دا د بني اسرائیلو خصلت ته مسلمانان باید د الله دین ته چې څه وار وي او په حق و حقیقت سره یې وار وي او د ثابتو مستند عالم و مفسر او مبلغ د دین و ماهر د دین څخه چې د دین په باره کې څه وار ویدل په هغه باندې باید یقین راسي
نو اوس خو پیغمبر نسته، نو که دا نه یقین کول او شکوک و شبهات کول په دین کې، دا د بني اسرائیلو خصلت ته. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته نجات راکړي. دغه رکوع مکمله کړه تر دغه آیته پورې راورسېدلو. نو متباقي به بیا دا ډیره تفصیلي واقعه ده، تفصیلات نه غواړي. خپله قرآن عظیم شان کې د دې تفصیل راغلی. متباقي به انشاءالله بیا د تاسې خدمت ته پیش کوو. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.